اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. یو ملګری پوښتنه کړې ده که یو مګه دا په یو کوی کې وغورځېده خو ژوندی چا راوویسته یا ګړی کې وغورځېده چاټۍ کې وغورځېدله نو دې سره دا اوبه نجسې شوې که نه؟ نو جواب مګه یا پیشو یا کم شیونه چې په دې کور کې اوسېږي خو نجسی دا چې ژوندی راوځي نو دا اوبه مکروه شوې. که نورې اوبه وي د دې چیکل او د دې نه اودس کول دا مکروه دي، او که نورې اوبه نه وي بیا مشکل نه لري. دا مسله الملتقط لیکلې ده، صفحه ده 9.